دا وګورئ جي دا هر ځای کې چې دی کودایي شوې ده هلته کې کودایي شوې ده هغه وګورئ جي دا کودایانې چې دی خلک کوي دلته کې او کوشش یې دا وي چې دا کاڼي موږ ته میلو شي دا ځایونه هم دي دا کنستې شوي دي هغه بوجې هر څه پکې لا پراته دي او دغه مغه کودایه مطالعه او رمبي پکې لا پراته دي دا وګورئ ځایونه هم دي دا خلک راځي او دلته چې کوم دی نو کودایانې کوي خلک خو پکې داسې چې هغه په دې لبو پوهېږي ډېر زیات نو حالانکه هغه قسمه خلک راځي دلته رګونه مګونه ورته معلوم دي په دې غر کې رګ هغه غذا ته وایي چې په کم کې هغه کاڼي زیات میلاویږي هغې ته څه علم یې پوهېږي په ځای دا واړه واړه کاڼي ماڼي دي ته ګوري که نه د هغې نه بیا هغه جایزه اخلي چې یاره دا ځای به څه ناسې وي دلته په زیات تعداد کې کم کاڼي راوتې دي دلته زیات تعداد باندې دا بیلور کاڼي راوتې دي بل د هغې په شکل وایي په منونو حساب باندې خرڅي که نه ښه دومره قیمتي خو نه وي خو بیا هم یي قیمتي په هغې کې چې کوم دی نو داسې نور بیلور کاڼي دي ښایسته ښایسته رنګارنګ قسم دي دا پکې لږه زیات طراحي دي زمونږ خلک هغه راځي کودایانې کي دلته هغه په بوجو کې اچي او بیا وړي که نه حالانکه یو ډېرې چې جمع کړي نو هغه بیا خرڅي په دې کې بعضې قیمتي ګاڼي چې یو یو کاڼي والا 15 لکه روپۍ کې شپږ کې 12 کې 18 لکه کې داسې خرڅ شو که نه اوس د هفته نیم مخکې چې کوم دی نو داسې قسمه کاڼي خرڅ شو په ګران ګران ریټونو کې صحیح السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جي دا وخت زه د ثوابۍ په خبره باندې موجود یم او د ویډیو کې تاسو ته مخاطب شوم دوستانو د ویډیو مقصد مې دا دی چې دا وخت زه ولاړ یم د ثوابۍ په یو داسې غر باندې کوم ځای کې چې ډېر زیات قیمتي کاڼي راوتې دي او غیر شاپیره علاقو نه چې دی خلک راځي او دلته کودایي کوي او دې کاڼي پسې ګرځي کم کاڼي دی څه ډیټیل دي ټول به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم خو چونکې دلته خلکو ډېر زیاتې کودایانې شروع کړي دي او ډېر په غټو غټو پیسو چې دی مطلب دلته نه کاڼي یوړه ځان ته یې خرڅوي نو مختلف ځایونه چې دی خلک راځي کودایانې به هم درته ښیمه کم کاڼي دی هغه معلومات به هم تاسو ته درکومه کتونکو بل درته دا ویل غواړم چې دلته د دې علاقې باشنده شازیب خان ما سره موجود دی چې موږ به انشاءالله دلته ډېر زیاتې ولاګې جوړو په ټولو کې به چې دی دا زما ملګری وي دی به زما هیلپ کوي او ډېر داسې ځایونو ته به انشاءالله تاریخي ځایونو ته به ځو چې تاسو ته به یې ښایو شازیب خان ته موږ دا وایو چې دلته کې کم داسې کاڼي راوتې دی چې د هغې دپاره مطلب لرې لرې نه خلک راځي کودایانې کوي او د هغې دپاره چې دلته کوششونه جاري دي چې هغه موږ ته میلو شي او د هغې ریټ څه دی او نوم یې څه دی نو شازیب خانه د ټول نه پیله خو تا ته مونږ سلام کوو جي ښه شازیب خانه کتونکو ته دا وخت دا ووایه چې کم کاڼی دی چې هغه راوتی دی او دا په کم غر کې راوتی دی دا خو کرماړ سرخوا کې غونډۍ دي حالانکه د کرماړ کې هم دي دا ځایونه دا ځای په ځای شته دی حالانکه په دې ایریا باندې دا ځایونه شته دی داسې که نه چې هلته دا کاڼي راخیږي مختلف قسمه لکه بکری شولې دا خو یو عام کاڼی دی خو دلته بیلور کاڼي هم راخیږي داسې سمبو شکل کې ډېر زبردست صحیح بل عام هم د ګټې په شکل کې دغه شکل کې که نه داسې شیشې په شکل کې صحیح دلته هسې داسې وړوکي معمولي دا خو نه دي چوکې نه دا خو نه دي دا خو نه دي خو دلته چې دی دا ګڼ شمېر باندې کودایانې هم شوي دي ډېر خلک چې دلته کې راځي ښه شازیب خانه ډېر زیات اب او تم خیر دی انشاءالله ډېر زبردست ځایونه دي زمونږ د دې ځای لوکل چې کم خلک دی که نه لکه دلته راځي د وخت د ضرورت چې څه وي هغه وړي که نه لکه مطلب زمونږ خلکو ته د ایندن د خشاک د دې وغیره ضرورت وي هغه وړي دې ځای نه بار څه خلک خو پکې داسې چې هغه په دې لبو پوهېږي ډېر زیات نو حالانکه هغه قسمه خلک راځي دلته رګونه مګونه ورته معلوم دي په دې غر کې رګ هغه غذا ته وایي چې په کم کې هغه کاڼي زیات میلاویږي هغې ته څه علم یې پوهېږي په ځای دا واړه واړه کاڼي ماڼي دي ته ګوري که نه د هغې نه بیا هغه جایزه اخلي چې یاره دا ځای به څه ناسې وي دلته په زیات تعداد کې کم کاڼي راوتې دي دلته زیات تعداد باندې دا بیلور کاڼي راوتې دي بل د هغې په شکل وایي په منونو حساب باندې خرڅي که نه ښه دومره قیمتي خو نه وي خو بیا هم یي قیمتي په هغې کې چې کوم دی نو داسې نور بیلور کاڼي دي ښایسته ښایسته رنګارنګ قسم دي دا پکې لږه زیات طراحي دي زمونږ خلک هغه راځي کودایانې کي دلته هغه په بوجو کې اچي او بیا وړي که نه حالانکه یو ډېرې چې جمع کړي نو هغه بیا خرڅي په دې کې بعضې قیمتي ګاڼي چې یو یو کاڼي والا 15 لکه روپۍ کې شپږ کې 12 کې 18 لکه کې داسې خرڅ شو که نه اوس د هفته نیم مخکې چې کوم دی نو داسې قسمه کاڼي خرڅ شو په ګران ګران ریټونو کې صحیح حالانکه خلک راځي زیاتر کودایانې کوي دلته په دې ایریا ټوله باندې شته بس خلک پوهېږي راځي چې کم خلکو ته چې علم وي د دې صحیح نو اوس خو لکه تعداد حالانکه نور هم ډېر شو ځکه چې زیاتر خلک خبره خورېږي نو زیاتر خلک راځي دا ځایونه هم دي دا کنستې شوي دي هغه بوجې هر څه پکې لا پراته دي او دغه مغه کودایه مطالعه او رمبي پکې لا پراته دي دا ځایونه هم دي دا خلک راځي او دلته چې کوم دی نو کودایانې کوي برم داسې ډېر ځایونه دي
چونکې ډېر لوی غر دی او ډېره مشکله ده ګرمي هم ډېره زیاته ده مخکې ورځو کې ورته چاینا والا هم راغلي وو د دې ځایونو ویزیټونه وکړلو دې ها. باره کې هغوی ته هم چې کوم دی نو علم وو ها نو خلک راځي ډېر زیاتې کودایانې کوي صحیح 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 او ښه کافي مال ترې نه اوچتوي ها 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 دا کم کاڼی و یو ځل بیا نوم والا دا بیلور کاڼی دی او نور خیر مال خو دومره ګڼ شمېر باندې نور تعداد شمېر باندې شته دی نور ها زیاتتر چې دی بیلور کاڼی یادېږي چې دلته کې راوتی دی دې غر ته د دې ځي مقامي خلک نور داسې لرو ځایونو نه چې دی خلک راځي او دلته کې چې دی په دې کوشش باندې چې مونږ دا کاڼی ومینو نو دا چې دی دا کم غر دی شازیبه کړمار غر سره نږدې بس وړې وړې غونډې دي واړه واړه غرونه دي که نه ها. موږ دلته اوس پته نه لګي چې نور به ورته څه وایي که نه ها نو دا په دې کې موجود دي دا ځایونه ښه جي. تاسو کتی شئ دا ډپانداري ټول کنستي شوي دي دا وګورئ جي دا هر ځای کې چې دی کودایي شوې ده هلته کې کودایي شوې ده هغه وګورئ جي دا کودیانې چې دی خلک کوي دلته کې او کوشش یې دا وي چې دا کاڼي مونږ ته میلو شي ځکه دا ډېر ګران او ډېر مهنګه دي ډېر غټ قیمت لري د هغې په نسبت سره چې دلته کې خلک راځي د غیر چاپېره نه او کودیانې کوي نو داسې وړه شانتې ویډیو وه چې ما ستاسو په خدمت کې پیش کړه ځایونه مې درته هم وښوله اوس مونږ په مزه مزه کوزیږو دلته کې ډېر زیات ځایونو کې چې دی کودیانې شوي دي او چونکې شازیب خان مونږ ته وویله چې څه وخت مخکې چې دلته چاینا والا هم رالي وو او هغه هم چې دی د دې ځایونو جایزه مایزه اخیسته لږ وخت یې وشو نو را روان وخت کې راته پته نشته چې څه به کېږي خو اوس هم چې دلته کې خلک راځي او کودیانې کوي او د دې کاڼو په تلاش کې د دې په کوشش کې وي جي